ته باید په خپل بزنس کې په خپل تجارت کې هیڅ کله له دغه 5 کسانو سره شراکت ونه کړې. که چیرې ته د دغه 5 کسانو سره شراکت وکړې په خپل کاروبار کې هغه را شریک کړې، نو بزنس به دې په خواشینۍ سره پای ته رسېږي. لومړی کس هغه کس دی چې د نورو سره بد حسابه وي. که چیرې ته د دغه کس سره شریک شي په خپل کاروبار کې دی هغه شریک کړې یا ته ورسره شریک شي، نو یوه ورځ به له تا سره هم بد حسابي کوي. نو د بد حسابه کس څخه په هره معامله کې نه یوازې په شراکت کې تاسو لرې ګرځئ. دویم کس چې تاسو باید په خپل شراکت کې هغه کس ځای ورنه کړي، هغه کس چې بد رفتاره وي. کوم کس چې د نورو سره بد رفتار ترسره کوي، نو یوه ورځ به له تا سره هم حتما هغه بد رفتار یا هغه بدې کړنې ترسره کوي. دریم کس هغه کس دی چې تاسو په هیلو او تاسو په موخو او تاسو په ارمانونو پورې هغه خاندي، په هغه باندې دای مسخرې کوي. ځکه چې تاسو په بزنس کې غواړئ بعضې هیلو ته ورسېږئ، بعضې موخو ته ورسېږئ، هغه په هغه پورې خاندي، نو تاسو باید څرنګه د دغه کس سره هغه هدف ته ورسېږئ. یعنې داسې کس تاسو باید په خپل بزنس کې، په خپل شراکت کې، په خپل کاروبار کې تاسو باید ځای ورنه کړئ. څلورم کس هغه کس دی چې تاسو سره مشترک یا ګډ لیدلوری ونه لري. هغه کس چې تاسو سره ګډ لیدلوری نه لري، تاسو به یو تصمیم نیسئ، تاسو په یوه لاره ځئ، هغه په بله لاره ځي، نو داسې کس تاسو په خپل بزنس کې هېڅکله ځای مه ورکوئ. پنځم هغه کس دی چې تاسو په خپل بزنس کې هغه نه تکمیلوي، پوره کوي مو نه. د بېلګې په توګه تاسو غواړئ یو بزنس پیل کړئ، پیسو ته اړتیا لرئ، یو کس تاسو پیسې درکوي، هغه تاسو یو ارزښت اضافه کوي، تاسو تکمیلوي، ځکه تاسو پیسې نه لرلې چې بزنس پیل کړئ، نو هغه تاسو باید شریک کړئ. مثلا یو مهارت یو کس ولري، تاسو باید هغه شریک کړئ، یا یو بل څه تاسو بزنس ته هغه ارزښت ورکړي، نو داسې کس چې هغه یو اضافه کس وي هېڅکله په خپل بزنس کې مه شریکوئ. تاسو راته ووایئ چې کوم کسان دي چې د هغوی سره موږ باید معاملې ونه کړو، شراکت ورسره ونه کړو، تر څو ټول خلک ورڅخه خبر شي. په کمنټ کې تاسو راته ولیکئ.